سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډېره خوندوره او له پند څخه ډکه کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. مور یې په غوسه وه، ویل یې دا سپاره دې لږه له مخ نه لرې کړه، ماغزه به دې در خراب کړي. کلثوم وویل په 4 دیوالونو کې مو حصاره کړی یم، که موبایل کې هم ګوتې ونه وهم زړه به مې وچوي. په دویم غوږ کې هم هینډفري کېښوده. د سندرې اواز یې ښه لوړ کړ او فیسبوک ته دننه شوه. په خپل پوسټ یې راغلي کمنټونه لوستل چې ناڅاپه د مصور په نوم ورته تازه بلنه یعنې فرینډ ریکویسټ راغلی و. پروفایل یې خلاص کړ. په پروفایل یې د ښایسته ځوان انځور و. همداسې ښکته لاړه. 2-3 پوسټونه یې چې ولوستل، د مصور بلنه یې ومنله. د بلنې منلو سره سم د مصور میسیج یې د سندرې غږ ورتت کړ. میسیج یې خلاص کړ. مصور د بلنې منلو لپاره ترې مننه کړې وه. هغې هم ورته د هیله کوم ځواب ورولېږلو. خبرې له همدې مننې او هیله کوم ورو ورو وغځېدې. سهار، ماښام، غرمه هر وخت به دواړو میسیجونه کول، خو مصور د خپل زړه ډاډګیرنې لپاره ترې وغوښتل چې یو غږیز میسیج یعنې وایس میسیج ورته وکړي. کلثوم هم پرته له ځنډه خپل غږ ورولېږلو، خو په دې سره د مصور تنده نوره هم زیاته شوه. هر ځل یې ترې د انځورونو غوښتنه کوله. که څه هم کلثوم له دې کاره یریده، خو مصور مجبوره کړه تر څو هغه ته انځور ولیږي. کلثوم د خپل موبایل ګیلرۍ ته وردننه شوه. سترګې د خپلې کاکا لور مریم په انځور ولګېدې. ځان سره یې وخندل، عکس یې ورولېږلو. بیا یې ورو ځان سره وویل هسې نه مصور پرې مین شي، مریم خو نامزاده ده. هلک بیچاره به هسې ځان غر کړي. د انځور په لیدو مصور پرته له ځنډه د هغې په ستایلو شروع کړه. یوه شیبه کې 20 میسیجونه وکړل. ویل یې نه پوهېږم ستا د سترګو صفت وکړم، د زنې او که د شونډو. وخت په تېرېدو د مریم عکسونه د مصور په موبایل کې زیاتېدل، خو د مصور غوښتنې ورځ تر بلې زیاتېدې. له کلثومه یې د ویډیو کال غوښتنه وکړه چې هر ځلې به د کلثوم لخوا نه منل کېده، خو مصور له خپلې خبرې نه ګرځېدو. کله چې پوه شو کلثوم ویډیو کال نه کوي، نو له هغې یې بربنډ عکس وغوښتو. کلثوم د هر ځلې په نه ویلو سره نوی فکر ذهن ته ورغی. ځان سره یې وویل عکسونه مې د مریم لیږلي، بربنډ عکسونه به د ځان نه واخلم. هغه څه پوهېږي چې زه مریم یم که نه. لومړی د خپلې غاړې انځور ورولېږلو، خو په ځواب کې مصور لیکلي و ټیکرې دې ایسته کړه، له ځان سره یې واخله. له پرله پسې عکسونو وروسته یې بربنډ ویډیوګانې هم ورولېږلې، خو یوه ورځ مصور اخطار ورکړو او ویې ویل که را سره ونه ګورې انځورونه سره له ویډیوګانو فیسبوک کې نشروم. کلثوم عذر او زارۍ ورته کولې او ژړېده. ویل به یې چې داسې مه کوه، په کورنۍ به مې ووژنې. خو مصور په خپلې خبرې ولاړو. اخري ځل لپاره یې هم اخطار ورکړو. کلثوم پرته له دې چې ځواب ورکړي موبایل یې بند کړ. سر یې په زنګونونو کېښودو، ویې ژړل، ښه یې وژړل. له کوټې د باندې لاړه، مخ لاس یې ووینځل. له المارۍ څخه یې خپل تور حجاب راواخیستو. حجاب یې په ځان کړ. هنداره کې ځان ته وکتل، په ځان یې لعنت وویل. موبایل یې راواخیستو تر څو مصور ته میسیج وکړي چېرته درشم، خو د موبایل په سکرین یې 15 نالوستي میسیجونه پراته وو او یوه تازه بلنه فرینډ ریکویسټ هم ورته راغلی و. میسیج یې خلاص کړ. مصور لیکلی و هله نو ګرانې، د نوي فیسبوک بلنه مې ومنه. زر یې د تازه بلنې پروفایل خلاص کړ. په سترګو یې توره تیاره خوره شوه. مره یې وچه شوه، سر پرې وګرځېدو. دیوال ته یې تکیه وکړه. سترګې د مریم په انځور ولګېدې. ښکته لاړه. د خپل وجود په بربنډ انځور یې پام شو. انځور د پاسه یې لیکلي و که عکس مې غواړئ 50 والا کارت، که بربنډ عکس غواړئ 250 والا کارت، که بربنډه ویډیو غواړئ پوره 500 والا کارت ولیږئ. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې تاسو به د دې کیسې په مقصد باندې پوه شوي یاستئ او پند به مو ترې اخیستی وي چې په فیسبوک باندې یا په سوشل میډیا باندې دغسې وحشي انسان نما ځناوران هم پیدا کیږي. که غواړئ چې تاسو سره نور هم دغسې په زړه پورې او له پند څخه ډکې کیسې شریکې کړو، نو همدا اوس زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.